د جنځات مینه د تورو شپو راز. لومړی برخه د غرونو تر شا یوه پټه دنیا. په باجوړ ولسوالۍ کې د غرونو تر منځ یوه لرې پرتې کلي کې یوه ښایسته مهربانه او خاموشه نجلۍ زرمینه له خپلې مور سره اوسېده. پلار یې څو کاله وړاندې ناڅاپي مړ شوی و او مور یې تل ویرجنه پاتې وه. زرمینه ډېر وخت د کلیوالو له خلکو لرې یوازې په غرونو کې ګرځېده، د ګلونو او مرغانو سره خبرې کوله لکه چې د بلې نړۍ احساس لري. د کلي خلک به ویل چې د هغې شاوخوا غرونه د انساني قدمونو لپاره خوندي نه دي، ځکه هلته د شپې ناوخته جنات ګرځي راګرځي، خو زرمینه د دې خبرو پروا نه لرله. هغې ته همیشه داسې احساس کېده لکه څوک چې له لرې ورته ګوري، لکه څوک چې د هغې پر زړه پټه اغېزه لري. دوهمه برخه: پیژندنه له ماورانه. یوه شپه کله چې سپوږمۍ نیمه وه، زرمینه د یو زوړ او وچ شوي چینې خواته لاړه. هلته یو عجیبه سیوری ښکاره شو. هغه یو قد بلند خوخصورت تور پوخدار سړی و چې سترګې د روڼو ستورو په شان ځلېدې. نوم یې زالماک و. زالماک نه انسان و نه حیوان. هغه د جنانو له قبیلې و، خو له انساني نړۍ سره یې مینه لرله، او دا لومړی ځل و چې دی د یوې انساني نجلۍ سره مخامخ شو. زرمینه، زه کلونه ستا شاته وم، خو اوس زړه مې نور پټ نشي پاتې کېدی. زالماک د غږ له لارې نه بلکې د فکر له لارې خبرې کولې. زرمینه وډارېده، خو د زالماک له سترګو نه داسې یو صداقت او درناوی ښکاره و چې د هغې زړه یې ارام کړ. دریمه برخه: پټه مینه. وروسته له هغې شپې زرمینه هره ورځ د چینې خواته ورتله او زالماک به ورته راغی. هغوی د یو بل سره خبرې کولې، د دنیا ژوند، خوښیو او غمونو په اړه. زرمینه ډېر ژر پوه شوه چې دا جنځات زالماک هغه یوازینی څوک دی چې واقعاً د هغې احساسات درک کوي. خو دا مینه ساده نه وه. زالماک خپل اصل نه شو پټولی. کله کله به ناڅاپي د هغه بدن اور واخلي، یا به د اسمان رنګ بدلېده. کله چې هغه نږدې و، زرمینه پوهېده چې دا خطرناکه اړیکه ده، خو زړه یې بېوسه و. څلورمه برخه: د خلکو شک. د کلي خلک ډېر ژر پوه شول چې زرمینه هره ورځ یو عجیب ځای ته ځي. د یوې ورځې ملا حاجي فضل الله هغې ته وویل: زوی مې له لرې ولیدلې ته له چا سره خبرې کوي، خو هلته څوک نه و. ته باید احتیاط وکړې زرمینې. دا جنات انسان نشي کولی. زرمینه چوپ پاتې شوه. هغې له چا سره څه نه ویل، خو زړه یې پریشانه و. پنځمه برخه: د فاصلې تصمیم. زالماک هم پوه و چې دا مینه دواړو ته خطر لري. زرمینه، زه ستا لپاره یو لنټ یم. زما حضور ته عذاب راوړي. ته باید خوشحاله اوسې، له انسان سره نه له ما سره. خو زرمینه ژړل. زه ستا له سترګو له خاموشۍ له ژور فکر سره مینه لرم. که ته لاړې شې، زه به هم له ځان سره وباسم. شپږمه برخه: لن. د یوې تورې شپې کله چې کلي ته ناڅاپي ناروغۍ راغله، خلک زرمینه ملامته کړه. هغوی ویل چې دا د جنانو سره تعلق لري. خلکو پرې حمله وکړه. مور یې د هغې مخې ته ودرېده، خو سخت ټپي شوه. زالماک له لرې د هر څه لیده، او د قهر نه یې اسمان تور شو. باران شروع شو، بادونه راوالوتل او کلي ته قهر نازل شو. خو زالماک پوه شو چې که قهر وخي، زرمینه به هم زیان وویني. نو هغه یې پرېکړه وکړه. اومه برخه: د قربانۍ مینه. زالماک د یوې جناتي دعا له لارې خپل وجود انساني ته تبدیل کړ، خو دا قیمت درلود. هغه به یوازې 3 ورځې ژوندی وي، بیا به له منځه ولاړ شي تل لپاره. په همدې 3 ورځو کې زرمینه او زالماک د انساني ژوند مزه واخیسته. دوی د غرونو سر ته وخوتل، له یو بل سره موسکا وکړه، ژړل او د خوښیو یادګارونه جوړ کړل. خو د 3مې ورځې په ماښام زالماک زرمینې ته وویل: زرمینه، زه نور نشم پاتې کېدی، خو زما مینه به تل ستا له زړه سره وي. زه نه مرم، زه به په باد کې، په باران کې او د ستورو تر منځ ژوندی پاتې شم. وروستۍ برخه: د مینې اروا. د زالماک د تلو نه وروسته زرمینه خاموشه شو. هغې کلي پرېښود، غرونو ته ولاړ او بیا هیچا ونه لیده. خو خلک وایي کله کله د شپې په تیاره کې یوه نجلۍ د وچ چینې خواته ناستې وي، او یو غږ ورته وایي: زه دلته یم زما زرمینل. او باد تل موسکا کوي.